د ننګرهار یو شمېر خلک د ولایتي شورا استازو له کړنو ناخوښه دي. ولایتي شورا چې د خلکو یوه منتخبه شورا ده او دندې حکومت ته د خلکو د ستونزو رسول دي، خو ننګرهاریان نیوکه کوي چې د دې ولایت استازو خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. دوی په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته په اشارې سره وایي چې ولایتي شورا استازو په دې برخه کې د ولس هیڅ غم نه دی خوړلی. اکثریت وکیل صاحبان چې دي یوازې خپلې ګټې په نظر کې نیولې، دغه تېرو درې کلونو کې چې دی خپلې کارونه یې ځانته کړي او اکثریت یو څه محدود خلک وکیل صاحبان شته دی چې نور د عوامو غم یې خوړلی. نو که د تیر په څېر دغه وکیلان یا دغه منشي نو موږ د ولس ترې بیخي راضي نه دی، خو کیدای شي داسې کسان هم پکې شته چې هغه د دې پوسټ لپاره وړ کسان که چېرې دغسې کسان انتخاب شي د ولس غږ راواخلي، د ولس په درد واشي، نو موږ یې ملاتړي یو. استازي د ننګرهار د ولس استازي دي، دوی ولس ته هیڅ کار نه کوي. ولس تر ډیر ناراضه دی او همداسې امنیت ورځ تر ورځې خراب شوی دی. همداسې په اطرافو سیمو کې کورونه ډیر بې ځایه شو، دوی هیڅ غم ونه خوړلو. یو شمېر نور ښاریان بیا وایي چې د ګمارنې په پروسه کې د استازو د لاسوهنې له امله کار اهل کار ته نه سپارل کیږي او ډیری د لیسانس او ماسټرۍ په کچې خلک بې برخلیکه ګرځي. دوی تیار دغه هر ځای ته خپل سړی کینولی، موږ د دغه شي خلاف یو. باید چې هر افغان په دې ملک کې چې تشي حقدار کار اهل کار ته وسپارل شي. یو متعلم 14 کاله تعلیم یې کړی، هغه هلته بازار کې ریړې باندې سبزي خرڅوي. دلته د وکیل صاحب د غره نه ځان سره د ترور زوی د کاکا زوی او خای دی ځان سره برتي کړي. د ننګرهار یو شمېر مدني فعالان هم ولایتي شورا استازي خپلې دندې کې په ناغېړۍ تورنوي او وایي چې دغه استازو یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کړی. د دوی په وینا چې ولس له استازو سره ډېرې ستونزې د حل په موخه وړاندې کړي، خو په وینا یې چې دوی پرې غوږ نه دی ګرولی. ولس ترې ناراضه دی، حتی داسې وخت راغلی دی چې موکلین ولایتي شورا ته لاړ دي. یو وکیل د ولایتي شورا په ریاست کې یا په ولایتي شورا کې قرار نه درلودو چې د ولس ستونزې حل کړې وي. ولایتي شورا باید د هرې ولسوالۍ نظارت وکړي، د ولسوالۍ امنیتي چارواکي وګوري، په ولسوالۍ کې هلته شته ستونزې وګوري، په ولسوالیو کې د معارف مدیریت وګوري چې معارف مدیریت څنګه روان دی، هلته د مور او د معیاري سلوکونه کیږي. ولایتي شورا استازي بیا وایي چې دغه شورا د خلکو ځینې ستونزې حل کړي دي. دوی دغه راز وایي چې د خلکو وړاندیزونه یې د هیواد په مرکز کې له چارواکو سره شریک کړي دي. په مختلفو شکلونو باندې موږ ته عرایض راغلي دي. په انفرادي په شکل باندې موږ تر یو حده وکیل صاحبانو په اداراتو کې او په نورو ځایونو کې عرایضو ته رسیدګي کړې ده. دقیق ارقام به اداري سره وي، د اداري مدیریت او د منشي دفتر مسؤلیت لري چې هغوی دقیق ارقام وښیي. هڅه مو دا ده، کوشش به دا وکړو چې له دې وروسته خپل نور هم ولس ته رسیدګي وکړو، خپل یووالی وساتو او ولس ته خدمت وکړو. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د ولایتي شورا د اداري پلاوي ټاکنې ترسره شوې چې د یاد شورا رئیس، مرستیال او منشي د ډیرو رایو په ګټلو سره بیا ځلې وټاکل شول.